نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره زنانه یو ځل پی راولېږل پی او د اوړي ورځې د ګرمۍ ورځې نبی علیہ السلام روژه نیولې وه نو هغې زنانه وله د روژه ماتې دپاره پی راولېږل وی زما محبوب ته وایي چې په دې باندې روژه ماته کړه چې هغه پی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له راله که نه نو چا چې وله راوړي و هغه واپس ورکړو وی لاړ شه د دغې زنانه نه دا تپوس وکړه چې دا پی د کوم طرفه و د کوم ځای نه دا پی و نو هغې زنانه هغې کس ته وویل وی د الله پاک حبیب ته وایه چې دا مې د خپلې بېزې نه لوشلي دي او تاله مې درولېږه نو هغه پی بیا نبی علیہ السلام له راوړو نو چې راوړو د نبی علیہ السلام بیا واپس کړو وی دغې زنانه ته وایي چې دا بېزه د کوم طرفه وه ستا سره دا بېزه د کوم ځای نه وه نو هغې زنانه هغې کس ته وویل وی زما محبوب ته وایي چې دا بېزه مې په خپلو پیسو باندې اخیستې ده نو چې هغه پی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له راوړو پس د هغې نه هغه پی نبی علیہ السلام اوسکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو غلام و هغه به ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د خوراک راوړو خوراک پرته کېښودو نو چې کله به ورته موږ ډوډۍ کېښودو خوراک کېښودو نو تپوس پیدا کوو هلکه دا د کوم ځای نه راوړو چا درکړو نو یو ځل دا غلام راغی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته ډوډۍ کېښوده ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته تپوس ونه کړو ډایرکټ ډوډۍ خولې ته کړه تپوس یې ته ونه کړو نو چې ډوډۍ خولې ته کړه که نه دا غلام ورته وایي وایي امیر المؤمنین نن جو ډېر وږی یې نن راته ښکاري ډېر وږی وي وی ولې وی نن خو دې رانه تپوس ونه کړو چې دا ډوډۍ دې د کوم ځای نه راوړه نو هغه ورته ووایه راته که د کوم ځای نه دې راوړه وی دا خو د پلانکي مشرک په کور کې واده و درله هغوی راکړه ما تاله راوړه نو ابوبکر رضی الله تعالی هغه ډوډۍ تېره کړې وه نو حدیث مبارک کې راځي ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هغه ډوډۍ تېره کړو کې تفصیل وه وی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دا ګوته دې تالو له ورله او دې تالو ته به یې دا ګوته رسوله الټۍ به یې کولې وایي دومره الټۍ وکړې تر دې چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ بېهوشي راغله او چې کله په هوش کې راغی نو هغه هلک یې راوغوښتو ویې هلکه بیا چېرته داسې مه کوه وی قسم په الله چې دا ډوډۍ کو ما نوې راته وکړې تر هغې پورې کو زما ساه ختلی وی نو ما به کوشش کوم چې دا زه واپس راته وکړم خو زما پکې ساه ختلی نو زما پکې ساه تلی وی خو دا حرامه ډوډۍ ما په خپله ګېډه کې نه پرېښودله د حرام مال دومره نحوست دی دومره مونږ وایي زموږ دعاګانې نه قبلېږي د حجاج بن یوسف دا عادت و چې په یوه علاقه باندې به یې حمله کوله او هغه به یې قبضه کوله نو حجاج ابن یوسف په یو علاقه باندې حمله وکړه نو چا ورته وویل وی په دې علاقه باندې ته حکومت نشي کولی وی ولې به نشم کولی وی دلته سزبرګان خلک دي بزرګان خلک دي هغوی چې په چا پسې لاس اوچتوي او خیره کوي الله یې تباه کوي هغه مستجاب الدعوات دی الله د هغې دعا نه رد کوي داسې خلک دی ته به دلته څه حکومت وکړي حجاج وی ښه خپلو پوځیانو ته یې وویلو وی لاړ شئ که نه لاړ شئ تاسو او یو شپنکۍ په دې سارا کې چېرته وګورئ او یو څو ګړي دې په زور واخلئ ما له یې راولئ پوځیان یې لاړو شپنکۍ و ګړي بېزي سره ولي هغه نه یې ګړي بېزي په زور واخېستې راوستې حجاج نه چې حجاج نه راوستې که نه نو حجاج وی لاړ شي د پلانکي بزرګانو ته او دوی ته ووایئ چې بادشاه یوه به تاسو له ډوډۍ کړي دعوت یې درله کړی دی او دلته یې خپلو نوکرانو ته وي شابه دا ګړي حلالي که ده ګډان حلال که خوراک تیار کړي دعوت یې تیار کړو هغه بزرګان رالو حجاج ورله دعوت کړی دی په دسترخوان کېناستو هغوی ډوډۍ وخوړله ډوډۍ وخوړه تپوس یې ونه کړو چې دا ګډې بېزې دا دعوت د کوم طرفه و چې څنګه ډوډۍ وخوړله که نه حجاج ورته وي لاس پورته کوي اوس خیرې کوئ خیرې شابه لاس پورته کوي هغې ورته وي ولې ستاسو خیرې اوس الله نه قبلوي دا څه مې چې در باندې وخوړل دا مې در باندې حرام وخورولو ستاسو دعاګانې الله قبلولې خو چې ستاسو په ګېډه کې حرامه نه وه ما ستاسو ګېډې ته حرامه دننه کړه ده تاسو تپوس هم ونه کړو چې دا ډوډۍ د کوم طرفه راغلې ده اوس ګرځوئ ما ته خیرې کوئ ستاسو خیرې الله نه قبلوي اوس نو خلک وایي زما دعا نه قبلېږي اول شرط د دعا د قبلېدو دپاره رزق حلال دی حلال روزي روزي دې حرامه وه که نه الله تبارک وتعالی د دعاګانې بیا نه قبلوي بیا دعاګانې نه قبلېږي بیا خیرې هم نه قبلېږي